د چین ولسمشر شي جین پینګ وايي هیواد به د اعلی کچې اصلاحاتو لپاره نور ګامونه هم پورته کوي. د جمعې پر ورځ د کړۍ او لارې غونډې ته د چین ولسمشر شي جین پینګ وویل چې د اصلاحاتو هدف د لوړ معیار اقتصادي پرمختګ رامنځته کول دي. د بیجینګ په دې غونډه کې د 30 هیوادونو مشران ګډون کوي. برطانوي شهزاده ویلیام د نیوزیلند په کرایسټ چرچ کې د هغه جوماتونو دوره کړې چیرته چې لسګونه مسلمانان وژل شوي وو. نن شهزاده ویلیام په النور جومات کې ویل چې هغه له مسلمانې ټولنې سره ولاړ دی. زه له تاسو سره په دې پخه عقیده کې ولاړ یم چې د مینې قوتونه به د نفرت هغو ته ماتې ورکوي. د مارچ په 15مه د کرایسټ چرچ په 2 جوماتونو د یو وسلوال تن لخوا بریدونو کې 50 مسلمانان وژل شوي وو. او بیګا د دوبۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه له سریلانکا سره د غمرازۍ او یووالي ښودو په هدف د دې هیواد په بیرغه سینګار کړل شوې وه. په سریلانکا کې په 21 اپریل بریدونو کې څه باندې 300 کسان وژل شوي وو. دا ډلې د برید ذمهواري منلې.